بسم الله الرحمن الرحيم وجملة الجائزات بسنخ ماهيتها وموجوديتها رابطية الذات والوجود بالقياس إليه تعالى. غرض شارح قاضي په دې عبارت سره دفع دی اعتراض ده. حاصل اعتراض ده چې مقصود دلته دوه شیان دي. مقصود دوه خبرې دي. یو بیان د دې خبرې چې علم د الله تعالی په خپل ذات باندې حضوري ده، او بل اثبات او بیان د دې خبرې چې علم د الله تعالی په ممکناتو باندې حضوري ده. دا اوس پورې چې کوم تحقیق وشو کنه نتیجه دا شو کنه فادراکه لذاته لا يزيد على وجوده بل على ماهیته فقط اذا كان غیر الوجود. ٹھیک ده کنه؟ ها نو مقصود دلته دوه خبرې دي. ښه، یو اثبات د دې خبرې ده چې علم د الله تعالی په خپل ذات باندې حضوري ده، او دویم چې علم د الله تعالی په ممکناتو باندې حضوري ده. نو تا خو اثبات د یوې خبرې وکړه کنه فادراکه لذاته لا يزيد على وجوده. اثبات د یو خبرې وشو او اثبات د بلې خبرې ونه شو چې علم د الله تعالی په ممکناتو باندې هم حضوري ده. نو مدعا عامه ده او دلیل خاص ده. مدعا عامه ده چې علم د الله تعالی په خپل ذات باندې هم حضوري او په ممکناتو باندې هم حضوري، او دلیل خاص شو تر دې پورې چې علم د الله تعالی په خپل ذات باندې حضوري. نو دی جواب کوي وجملة الجائزات. نو په دغه عبارت سره دی دلیل د دې خبرې بیانوي چې علم د الله تعالی په ممکناتو باندې حضوري ده. نو حاصل د جواب دا دی چې دا مخکې چې کوم دلیل منګه ذکر کا دا دلیل د تمام مدعا نه ده، بلکې دا دلیل د یو جز د مدعا ده. دا مخکې چې کوم دلیل ذکر شو دا دلیل د تمام مدعا نه ده، بلکې دا دلیل د یو جز د مدعا ده چې علم د الله تعالی په ذات باندې حضوري ده. دلیل د هغه بل جز د مدعا چې علم د الله تعالی په ممکناتو باندې حضوري ده دقه ده وجملة الجائزات. پوه شو ورباندې؟ ها دلته یو اشکال پیدا کیږي، هغه دا دی چې کله مقصود دلته اثبات د دوه خبرو ده، یو دا چې علم د الله تعالی په خپل ذات باندې حضوري ده، او بل دا چې علم د الله تعالی په ممکناتو باندې حضوري ده. نو دا یو خبره دا د یوې خبرې اثبات ولې مقدم که په دې بله باندې؟ اثبات د دې خبرې ولې مقدم که چې علم د الله تعالی په ذات باندې حضوري ده په دې باندې چې علم د الله تعالی په ممکناتو باندې حضوري ده؟ نو ته به جواب وکړي چې دا علم د یو شي په غیر باندې دا موقوف ده تر علم د دې شي په خپل نفس باندې. نو علم د الله تعالی په ممکناتو باندې دا موقوف دی تر علم د الله تعالی په چا باندې؟ په خپل ذات باندې. ولې؟ ځکه څوک چې په خپل نفس او ذات باندې علم نه لري نو په غیر باندې به څنګه علم ولري؟ علم د شي په غیر باندې دا فرع د علم د دې شي د په خپل نفس باندې. نو علم د الله تعالی په خپل ذات باندې دا مقدم دی طبعا په چا باندې؟ په علم د الله تعالی په ممکناتو باندې. تقدم طبعي خو پیژنې کنه چې متقدم د متأخر د پاره محتاج الیه وي خو علت تامه نه وي، لکه تقدم د یو په دوه باندې. نو چې کله علم د الله تعالی په خپل ذات باندې مقدم او طبعا په دې باندې چې علم په ممکناتو باندې، نو وضعن او ذکرن هم مقدم که دې لپاره چې موافقه راشي د وضع او د طبع ترمنځ. په دې باندې ورسېږي ان شاء الله. او دا موافقه ضروري ده او که غیر ضروري ده دې کې ورځ ما درته تحقیق کړی و. پوه شو ورباندې؟ خوص راشد وجملة الجائزات بسنخ ماهیتها. دا دلیل د دې خبرې دی چې علم د الله تعالی په ممکناتو باندې حضوري ده. دا وجملة الجائزات بسنخ ماهیتها وموجودیتها دا صغرا د دلیل ده. دلیل په طرز د قیاس اقترانی سره ده. دا صغرا د دلیل ده. کبرا چې دا کنه نه د ذکر، کبرا به ته د خارج نه ورسره ذکر کی. او دا فهیه معلومه له تعالی بذاتها لا بصورها. دا نتیجه ده. دا څه ده؟ نتیجه ده. نو حاصل د دلیل دا دی چې ممکنات جایزات نه مراد ممکنات دي. حاصل د دلیل دا ده چې ممکنات په ذات او په ماهیت کې محتاج دي الله تعالی ته. ٹھیک دی کنه؟ او هغه شی چې په ذات او په ماهیت کې محتاج وي الله تعالی ته، نو علم د الله تعالی په دې شی باندې علمي حضوري وي. نو علم د الله تعالی په ممکناتو باندې علمي حضوري دی. دا نتیجه صغرا ښکاره خبر ده چې ممکنات په ذات او په ماهیت کې چاته محتاج دي؟ الله پاک ته. ولې؟ ځکه د ممکناتو ذات او وجود د چا د طرف نه دی؟ د الله د طرف نه دی کنه. ها
او دلیل د کبرا چې کوم شی په ذات او په وجود کې محتاج وي الله ته، نو علم د الله ولې په دغه شی باندې د علم حضوري ده. فحقیقت العلم کې مونږ ویل کنه حقیقت د علم شی ده وجود الشیء بالفعل لشیء موجود بالفعل بالمعلولیت. یو پکې معلولیت ده کنه ده، حقیقت د علم وجود د دغه شی دی بل شی ته بالمعلولیت. څه معنی چې د علت او د معلول، نو چې کله علم حقیقت د عبارت د امدی شي نه، نو دلته مراد علم نه مغه علم حضوري دی کنه. نو ښکاره خبر ده چې علم د الله تعالی په ممکنات باندې کوم علم دی هو کنه، ځکه ممکنات معلولات د چا دي؟ د الله دي. پوه شو ورباندې. نو دی وی وجمله الجائزات ټول ممکنات لاندې راکې دي کلی بالامکان الخاص ښه، ځکه مراد د ممکناتو نه ممکنات بالامکان الخاص دي، ځکه د ممکناتو د ممکن بالامکان العام اطلاق په الله باندې کیږي ښه، ځکه ممکن بالامکان العام کی ضرورت د یو جانب نه سلبي، نو شک نشته چې کله ضرورت د جانب د عدم نه سلب شو، عدم یې ضروري نه ده، نو خو الله پاک هم عدم ضروري نه ده بلکې وجود ضروري دی. په دې باندې رسېږي. نو ځکه لاندې ناقید لیکلي الممکنات بالامکان الخاص و ټول ممکنات بسنخ ماهیتها په مرتبه د خپل ماهیت او د موجودیت کې. ما ته وګوره دلته د ماهیتها سره د سنخ د لفظ اضافه کو، دا ولی دا د دې لپاره چې دفع د یو وهم شي، وهم به وهم کو کده سی ویلی وای کنه به ماهیتها و موجودیتها، نو وهم به وهم کو چې مراد د ماهیت نه ماهیت به شرط الوجودی، ماهیت د شی به شرط الوجود، نو چې کله د ماهیت نه مراد ماهیت به شرط الوجود شو، نو بیا د موجودیتها عطف وربانی نسی کی موجودیت یا څه معنی وجود د ماهیت کنه، نو چې د ماهیت نه ماهیت به شرط الوجود واغستل شو، نو خو وجود په ماهیت کې راغی، نو بیا د موجودیتها عطف وربانی صحیح کیږي نه، نو ځکه سنخ د ماهیت یعنی ماهیت بدون د وجود نه، بدون د چانه په مرتبه د خپل ماهیت او د موجودیت کې دا ټول ممکنات څه شي دي؟ رابطیه الذات والوجود. رابطیه الذات والوجود څه معنی؟ چې دا ټول ممکنات په ذات او په وجود کې محتاج دي الله ته، مستقل نه دي. رابطیه الذات والوجود څه معنی؟ چې ټول ممکنات په ذات او په وجود کې محتاج دي چاته؟ الله ته، مستقله نه دي. رابطیه الذات والوجود دي بالقياس الیه تعالی، په قیاس سره الله تعالی ته، نو دا صغرا وکلما هذا شانه فهو معلوم بالعلم الحضوري، نو فهي دا نتیجه ده، فهي دا ممکنات معلوم دي له الله ته بذاتها لا بصورها، یعنی علم د الله تعالی په ممکناتو باندې په واسطه د صور سره نه ده. په دې لا بصورها ټکی باندې اشکال پیدا کیږي، هغه دا ده چې د بذاتها د اطلاق نرستو د لا بصورها ذکر کول لغو او مستدرک دي. معترض ته وایي چې د بذاتها د ذکر کولو نرستو د لا بصورها ذکر کول لغو او ولی ممکنات معلومات د الله تعالی دی بذاتها، خو بذاتها هم دغه مقصد دی کنه چې علم د الله تعالی په ممکناتو باندې بغیر د واسطې د چا نه دی، د صورو نه ده. نو د بذاتها نرستو د لا بصورها ذکر کول دا شی دی لغو او مستدرک دي. نو ته به وایې چې ملا صاحب جواب د بذاتها نه رسو د لا بصورها ذکر ځکه وکړه چې رد راسي په هغه خلکو باندې چې هغوی وایي علم د الله تعالی په ممکناتو باندې حصولي ده، لکه افلاطون، ارسطو او د دوی اتباع، لکه افلاطون، ارسطو او د دوی اتباع. پوه شوې؟ او که ته وایې چې رد خو په دغه قایلینو باندې بذاتها سرغځي که نه، ټیک ده کنه، که ته وایې چې رد خو په بذاتها سره هم راځي، نه په بذاتها سره رد ورباندې راځي، خو رد صریحي نه وکنه. هغوی وایي چې علم د الله تعالی په ممکناتو باندې په واسطې د صورو سره ده، نو بذاتها کې ضمني رد راځي خو صریحي رد راځي، ځکه بذاتها کې نفي د صورو شوې ده، بذاتها کې نفي د صورو شوې ده ضمنا، خو صراحتا نفي د صورو شوې ده نه. نو ځکه دی وایي لا بصورها چې صریحي رد راشي په چا باندې؟ په دې افلاطون او ارسطو وغیره باندې، ځکه هغوی وایي علم د الله تعالی په ممکناتو باندې په واسطې ده صورو سره ده. پوه شو انشاءالله؟ نو دی اوس هغه حاصل بیانوي. فالموجودات بأسرها، موجودات بجميعها یعنی ممکنات، ممکنات بجميعها من حيث الوجود الرابطي معلومة. ما ته وګوره په ممکناتو کې دوه جهت دي، یو جهت د عدم ده او بل جهت د وجود ده. په ممکناتو کې یو جهت د عدم ده او بل جهت د وجود ده. ولې دوه جهت دي؟ ځکه د ممکنات وجود او عدم دواړه یو برابر دي کنه، د ممکنات وجود او عدم دواړه یو برابر دي. نو اوس راشه
چې ممکناتو کې دوه جهت شو، یو جهت د عدم ده او بل جهت د وجود ده. نو دی وی کنه فالموجودات باسرها معلومه، دی کې قید لګی من حيث الوجود الرابطي، دا پکې لګی من حيث الوجود. نو دې دا مطلب دی چې تعلق د علم د ممکناتو سره دا په اعتبار د جهت د وجود سره ده. تعلق د علم د ممکناتو سره دا په اعتبار د چا سره ده؟ جهت د وجود سره ده. ځکه چې معدوم چې دی کنه معدوم پورې خو تعلق د علم نه راځي، معدوم پورې تعلق د علم. نو فالممکنات بجميعها د حیثیت د وجود رابطینه، یعنی هغه وجود چې مربوط بالله ده. وجود د ممکنات مربوط دی چا پورې؟ او کنه وجود مربوط بالله څه معنی؟ چې ممکنات په وجود کې محتاج دي چاته؟ وجود رابطي باندې پوه شئ. دا معلوم او صور علمیه دی له تعالی د چا؟ د الله تعالی. دا ور باندې تفریش وکنه. فعلمه تعالی الاجمالی بتلك الاشیاء. غرض د شارح قاضی په دې عبارت سره دفع د اعتراض ده. حاصل اعتراض ده چې ګوره منګ او تاسو دا ثابت کړه چې علم د الله تعالی په ممکناتو باندې علم حضوري ده، او دا خبرم ثابت شوه چې په علم حضوري کې علم عین وي د معلوم سره. ولې ویل کنه کان عقلا وعاقلا ومعقولا، ویل کنه پرون مو ویل کنه هغه دویمه کرخه کې دا ثابت شوه چې علم د الله تعالی په ممکناتو باندې کوم علم ده؟ علم د الله تعالی په ممکناتو باندې کوم علم ده؟ علم حضوري. او دا خبره مخکې هغه تصریح ور باندې وشوه چې په علم حضوري کې علم عین وي د چا سره؟ نو علم د الله تعالی په ممکناتو باندې دا عین شو د ممکناتو سره، دا عین شو د چا سره؟ ممکناتو سره. ټیک. او بل طرف ته مونږ وایو چې علم صفت د الله تعالی ده، او صفات د الله تعالی کې د حکماو د صوفیه او د صوفیه کرام رایدا ده چې صفات چې دي کنه دا عین دي د چا سره؟ د الله سره. صفات عین دي د چا سره؟ قاضی مبارکم صوفی دی کنه چې صفات عین دي د چا سره؟ د الله سره. نو یو طرف ته علم د الله تعالی عین شو د ممکناتو سره، بل طرف ته وایو چې علم صفت د الله تعالی د او صفاتو کې د حکماو د معتزله او د صوفیه او رایدا چې دي عین دي د ټولو دا رایدا چې عین دي د الله سره. نو خو دغه علم عین شو د الله سره او علم بیا عین شو د ممکناتو سره. نو خو په واسطه د علم سره الله عین شو د ممکناتو سره، الله پاک عین شو د چا سره؟ اعتراض باندې پوه شوي؟ پوه شو ور باندې. نو دی جواب کوي، حاصل د جواب دا چې علم دوه قسمه دی سړی، یو علم اجمالی دی بل علم تفصیلی دی. علم اجمالی د الله تعالی د عین دی د الله سره. مونږ چې وایو صفات عین دی، په صفاتو کې علم د علم نه کوم مراد ده؟ علم اجمالی. هغه علم اجمالی چې هغه مبدا د انکشاف هغه په خپل ذات الله تعالی ده، وایي. او وایو چې علم عین دی د ممکناتو سره، ول علم حضوري کې علم عین وي د معلوم سره، الته د علم نه مراد علم تفصیلی دی. پوهیږئ ان شاء الله. فعلمه تعالی علم د الله تعالی علم اجمالی بتلك الاشیاء په دې ممکناتو باندې نفس ذاته تعالی نفس ذات د الله تعالی دی. وعلمه هو التفصیلی او علم تفصیلی په معنا د حاضر عند المدرک سره. علم تفصیلی حاضر عند المدرک هغه شی نه نفسها، نفس دغه اشیاء دي، نفس دغه اشیاء دي. په دې باندې پوه شئ. بس ته کنه فهي معلومه له تعالی من جهتين.